یو ورځ حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ګشت کوي، ګرځي. چې ګرځي عام طور د ښځو دا عادت دی. اوس موږ نارینه چې څوک ووینو موږ وایو ماشاءالله ډېر زبردسته ډاکټر و، ډېر زبردست انجینیر و، ډېر زبردسته ساینسدان و، ډېر زبردسته عالم و، ډېر زبردسته حافظ و، ډېر زبردسته قاري و. د موږ دا توري وایي. او ښځې څه وایي؟ په دې ګردو کې پلانی ډېر ښایسته و. دا د ښځو مزاج ده. په دې ګردو کې پلانی ډېر ښایسته ده. نو یو ورځ حضرت عمر فاروق را روان دی په ګشت کې، ښځې سره ناست دي. دغه خبره یاده سوې ده چې دا زموږ په علاقه کې څوک ډېر ښایسته ځوان دی، څوک ډېر ښایسته ځوان دی. یوې ښځې دا خبره وکړله. بلې ورته وویلې وویل شغال، دا یې لقب نصر بن حجاج. نصر دا هلک نوم چې و نصر و، شغال یې لقب. دا یې وایي اورېدله. ډېر حیران سولو. سهار سولو ملګري را وغوښتل ورسئ په ښار کې وګرځئ، نصر شغال کوم هلک دی دا راوله. چې رایې وستئ ویې کتل ډېر ښایسته ځوان و، ډېر ښه ځواني الله ورکړې وه. حضرت عمر فاروق بیا ډېر تر اسمانه رسېدلی و په عقل کې. دی وکړي دا سر وخریاست. هلک چې سر وخري بیا غم داس تر هغه پسې ښایسته سو. کله کله سړی سر وخري تر هغه لا پسې ښایسته سي. بیا هلته دی وکړه لنګوټه ور شو، لنګوټه چې هغه تر هغه پسې ښایسته سو. حضرت عمر فاروق سدباب کوي چې زموږ معاشره پر غلطه ولاړه نه سي. دی په خپله ځواني مغروره نه سي چې بیا نجونو ته دوکې ورکوي. زه ښایسته یم. کله کله ښایسته مایسته غوړکیان موږ کله کله راځي، بیا چې دی خو څو ورځې چې یاري کوي بیا زموږ سره مشوره نه کوي چې واده وکړي د درېیمې سي زموږ تعویضونه شروع سي. زه بیا ایو اته کاله بعد یو مړه لور راوړي به دا تا چې کوله په رخشه کې پیدا کوله، تا چې په شاپینګ سینټر کې پیدا کوله، تا چې د کالج په بسانو کې پیدا کوله، تا چې د یونیورسټۍ و مخ ته پیدا کوله، نن یې تماشه کوه. کار د ملایانو در باندې جوړ دی. 50,000 روپۍ جون واخلي بیا ورته ووایي خدای به ستا ټول کارونه خیر کړي، ته ما جاول پیسې را دلته یو ملا و تعویضونه کوي. تعویضونه چې کوي نو یو سړی ورله کینسر تعویض یې کړ، په 1,00,000 روپۍ یو تعویض کړ. دی چې ورله تعویض ماویض یې 50,000 یې ورکړې ولا 50,000 بعد کې ده ورته ویل 50,000 روپۍ یې ورکړې و زه استخاره کوم بس ستا تعویض به زه درکړم. ټیک شو. بس دی چې 50,000 ورکړې دی جمله اړې بیا نو څو هفته و 2 بعد راغلی چې راغلی ویل یاره ما ستا استخاره وکړه انشاءالله بس بابا به دې جوړ شي. خدای کول به تعویض مې لیکلی هغه ورته ویلې بابا مې مړ سولو دا څو ورځې مې په پاتا ناست ما 50,000 روپۍ راکړه د استخاره وله کول. دا ملایان خو موږ ته داسې والله که معلومېږي لکه اوس بیا دا موبایلان اوس بیا بار ځای خبر څه نه سم ویل کنې ما ډېر زبردست خبرې زده یم. ویلې ول بس استخاره مې وکړه ستا پلار جوړ دی او ما پلار په قبر کې پروت دی مړ سو تا 50,000 روپۍ راکړه بیا ټالۍ 100,000 روپۍ به جنې اخیستې. داسې به مې دوکه کوي داسې. نو بیا چې ویې کتل سر یې ور وخروي هغه د هغه ښایسته سو شغال چې لنګوټه یې ور وتړه د هغه پسې ښایسته سو. اوس حضرت عمر فاروق وایي فتنې جوړېږي. دا هلک په ځان مغرور کله کله باډي بټانې رنګ بنین یې اغوست چې راوځي خوله مله یې کړې. موږ ته ستا د کوروالا سره معلومېږي زموږ په تعویضي ګزاره بل ته یو ځای ښځه وله نو بل ته دا نوراني ماجت ملا دا وایي بس ما یو د سره کار ما ورته بیا ټلیفون راوکړ وایي زه حجرې له ورځم حجرې له مال مه راځه. بیا پوښتنه وکړه چی شی دی؟ ویلې ول خاوین مې ډېر کمزوری دی یو ښه تعویض به راکړې. سبحان الله. ښځې مال ګرځي ستا د قوت لپاره د ملایانو څه تعویض غواړي. صحیح دا ګپه والله که درته کوم دا درته وایم پر هر چا یقین و اعتقاد و عقیده مه کوه. دا زده که دا خبره. نو بیا زه بیا شکر الحمدلله کوم یې نه کوم شروع بیا مې سترګې تی ته مړې نیولي تی ته او سترګې مړې نه سم نیولی الله داسې روپۍ پیدا کړم والله کې ته په شاپینګ سینټر کې پیدا کړي خو نه یې کوم سپکه دنده ده بد خوند کوي وچه ګوله چې د غیرت سره ولې هر ښه خوند کوي. نو بیا ده ته ویلې نصره ده ولا ته به دی وکړې څه خرچه یې ورکړل ته به مدینه پرېږدې ځه په مخه دې ښه ول چیرې ولاړ سم هر ځای چې ځې ځه تا ته دلې اجازه نشته. زموږ ښار په فتنو کې مبتلا کوي په مجلس کې نجونې ستا کیسې کوي چې پلانی ډېر ښایسته دی ته خط بیا پسې واخیستې هغه ولاړی
نو د هغې خو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه به کله ځوان رالی څه کار کوې اول پلانی کار کوم ماشاءالله ښه یا به ټول دغه یې ګرځم ول بس زما په نظرو کې ستا هېڅ کیسه نشته وځه دغه یې ګرځي ځوان به یې دغه یې به ګرځي ورسه مزدوري وکړه کار وکړه خدمت وکړه ته څه کوې دغه یې ګرځي نو ویل یې ما ته صاف سوتره خوشبودار او عبادت گزاره ځوان ډېر خوند راکوي او داسې عبادت گزاره چې هغه د نازک یا نری نری ګوتې کله کله چلیان میلیان په ګوتې نه نری ګوتې په غاړه کې زنځیر اچولی دا چې توبې والا په پیچ ویې یو څوک هلته بیا په آی سی یو که په کوم ځای کې بیا په وش کې راشو په ما څه وشو دا لاسو خلکو جنګونه نه دي ګټلي ټیټ غیرتمند ځوان یې خوښ اول پابندي یې دا ولګوله پیشن بند دا څه ول دی بېشتم وخت ورته بېشتم وخورې ځه حضرت عمر فاروق نجونې چهره یې برابره وه سوځلې نه وه پیس نه و بېشتان یې ختلي نه ولو بس دا ښایسته ده بس پروا نه لري نور مه پسې ګرځه پر پیشن یې پابندي ولګوه هر څه چې ډېر پیشنۍ اوس په دې کې به څوک نو زه بیا وایم دا غیرت ته خوا ډېر کمزوری عینکو والا چې جنګ کوي پر عینکو بیریږي دی نه په سترګو کې مو ووایي بل خو بیا د کالج والا نه پر شا شا کېږي زموږ توبې والا پر پیر سي بیا بستله جمعي سي بیا دا حضرت عمر فاروق داسې ځوان غوښت موټه او سخت ترین خوراک یې له ساده خوراک زموږ هغې ډېر هلکان دي نه ډوډۍ نه خوري چیش خورې زه برګر خورم برګر زو نو بیا یې د ملایانو تعویضو کار برابر کړه د برګر به نو څنګه چې واده وکړي څه زوروره کیسه به دي دا ټول دا ځوانان ته وایم سپین ږیري به وایم مولوي صاحب تا د کومې خوا دا مې د دې خوا راخیستې ما ته پته ده چې ما ته میسیجان راځي و د باره څه کله سټرلیا څه کله سویډن څه کله جرمني څه په چی شاخته دي هلته ودونه کړي دي خوشحاله دي ډېر خوشحاله وي به درواغ نسته وایي بجلي 24 ګنټې سته او ظلم نسته نو ما له مور پلار چې دلې هغه 24 ګنټې چې ګیس نسته هغه ته پرې هغه څه چمبه کوي تا چې ښځه وکړه هغه دې پرې هغه څه چم کوي اوس ما زما یو شاګرد راغلی مال پلار ولاړ و استرالیا له ولاړ مال کله راځي و یو کال بعد راځي امان څه زه په دې نعوذ بالله نعوذ بالله زه تهمت نه وایم نعوذ بالله کنې خدای ما مبتلا کوي خو صرف دا خبرې درته کوم عیسایي نجلۍ به غواړې ته ما مسلمانه کړې ده بیا به درڅه غورځي بېرته ولاړه لاهور له وله عیسایي سوله بېرته خپل چرچ څه وکړه بل وغوښتله هېڅ ورځ به میسیجان ورسره کړي بیا ولاړه بار ملک وغورځېدله ویزه میازه و کار به برابر شوی هلته بل میوړې پسې وکړي صحیح شو دا حضرت عمر فاروق رضی الله عنه څونه د نن زمانې د مزاج مطابق فکر یې ولو فکر